غورځنګ ادبي ټولنه چې دا د شموزو یوه ډېره زړه او ډېره تکړه ټولنه ده. الله دې وکړي چې دوی خپل کار همدغسې جاري وساتي. ښځې څه شعرونه دي چې زما خوښېږي زما خوښېږي چې په تا ښایسته ده، زما خوښېږي چې په تا ښایسته ده، ته چې ښایسته یې نو دنیا ښایسته ده. او چې د عالم د خیر سوچونه کوې، چې د عالم د خیر سوچونه کوې، هره خبره دې بلها ښایسته ده. مننه. او قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، پښتون ښایسته دی، پښتونخوا ښایسته ده. قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، پښتون ښایسته دی، پښتونخوا ښایسته ده. او دا فلسفه ده د نیکۍ او بدۍ، دا فلسفه ده د بدۍ او نیکۍ. تیاره بدرنګه ده، دا فلسفه ده د بدۍ او نیکۍ. تیاره بدرنګه ده، رڼا ښایسته ده. او ځکه انسان په ګناهونو سر دی، ځکه انسان په ګناهونو سر دی، ثواب زړه ستړی دی، ګناه ښایسته ده. او په اباسین کې غورځنګونه راوړي، په اباسین کې غورځنګونه راوړي، والله هغه خو په رښتیا ښایسته ده. دا یو څه څلور شعرونه نور دي، بیا درته یو وړوکی نظمګی اورم، داسې د لوبې په رنګ کې دی. زما خو ټنګ ټکور خوښېږي، ستاسو توجه به غواړم. زما خو ټنګ ټکور خوښېږي، نو بیا څه به کېږي؟ زما خو ټنګ ټکور خوښېږي، نو بیا څه به کېږي؟ مسلماني به پاتې کېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او زما ایمان خو د سرود سره نور هم قوي شي، زما ایمان خو د سرود سره نور هم قوي شي. د دې بابا ایمان خوږېږي چې دا څه به کېږي؟ او خپلو رګونو او سینې سره به څه کوم؟ خپلو رګونو او سینې سره به څه کوم؟ چې ډمامې پکې غږېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او باران سیلۍ ته په غوږونو کې بوجۍ ورکوم، باران سیلۍ ته په غوږونو کې بوجۍ ورکوم، لکه د ساز راته تنګېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او بل شعر دی چې ښه راته پته ده چې ډېر بې هریپور ته ګرځي، ښه راته پته ده چې ډېر بې هریپور ته ګرځي، په ما رښتیا را نازلېږي، نو بیا څه به کېږي؟ خو شعرونه دا وړوکی غوندې نظم دی ستاسو دپاره. هغه وخت ماته رایادېږي کله چې به زه شموزو ته راتلم، او شموزو زموږ ټول کلي چې وو، هغه سوچي کلي اوس زیاتره تعلیم یافته خلک د کلو نه تښتي، او په کلو کې به دی چې هغسې مزه نه ده پاتې څنګه چې پخوا وه. خو زه دا ګڼم چې اوس هم په کلو کې ډېر خوند شته، او دا هغه خوند اثرات چې دي نو هغه د ځینو شخصیتونو کې تاسو وینئ. دا شاعران، دا ادیبان، دا دانشوران، دا هوښیاران، د دوی په شکل کې موږ د کلو هغه عظمتونه وینو. دا د په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تېرېږي، په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تېرېږي، خپل کلی مې یادېږي. ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شي که خوښېږي، خپل کلی مې یادېږي. اشر و که غوبل و که بلو که بخور و ټول کلی یو ټبر و، حجره و که جومات و که جرګه و که منبر و ټول کلی یو ټبر و. وطن کې اوس یو د خط د ستوري نه یادېږي، خپل کلی مې یادېږي. ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي، خپل کلی مې یادېږي. په ښار کې که هر څو د
د بادشاهۍ عمر تېرېږي خپل کلی مې یادېږي بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و که خپل و که پردی و په هر چا باندې ګران و لوپټه وه که پټکې و که خپل و که پردی و اوس خلک د یو بل په سپکولو خوشحالېږي خپل کلی پرې یادېږي بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و که خپل و که پردی و په هر چا باندې ګران و لوپټه وه که پټکې و که خپل و که پردی و اوس خلک د یو بل په سپکولو خوشحالېږي خپل کلی مې یادېږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تېرېږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي هېڅ هم نه و خو خلک په خپل کور باندې پوره وو هېڅ هم نه و خو خلک په خپل کور باندې پوره وو بس سم د خوب لیده وو د ټول کلي د هر چا د مېلمه نه زارېده وو بس سم د خوب لیده وو اخلاص درومي چې هر څومره مالونه سیوا کېږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي مولا که کسبګر و که غریب و که خان مولا که کسبګر و که غریب و که خان و ټول کلی به یو شان مولا که کسبګر و که غریب و که خان و ټول خلک به یو شان و یو شکور یوه کاسه و غوړېدلی دسترخوان و ټول خلک به یو شان بابا به ویل یو ځای یې خورئ مینه مې زیاتېږي خپل کلی مې یادېږي بابا به ویل یو ځای یې خورئ مینه مې زیاتېږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي اخري بند دی چې رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه دوکه نه پرېږدم رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه دوکه نه پرېږدونه هر چا به په یارۍ کې ایښودل خلکو ته زړونه دوکه نه پرېږدونه ویل یې ځان خفه کړو بل هله خوشحالېږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شي که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تېرېږي خپل کلی مې یادېږي